ته به کېږي که چېرې ته یو ملک ته په ټور باندې لاړ شې او ځان سره ټوله فیملي بوځې او بیا د هغه ملک ټول خلک ستا خلاف شي، یعنې تا مړ کول غواړي، نو آیا ته به ځان بچ کړې او دا ټوله فیملي به بچ کړې؟ دا کهاني څه داسې قسمه واقعې په باره کې ده، نو ویډیو راځه تر اخره پورې وګورئ چې دا خلک بیا ځان څنګه بچ کړي او د دې ځای نه څنګه سیفلي ځای نه وځي. د موی شروعات وشي او موږ ته یو کس وښودلی شي چې د هغه نوم وي جیک. جیک اصل کې د امریکې یو ایجنټ وي او د خپلې فیملۍ سره یو ملک ته په چکر باندې راغلی وي او د سره یو ملګری هم وي. د هغه هوټل ته لاړ شي چې په کوم هوټل کې د سټې وي او بیا خپلې کمرې ته لاړ شي، خو عجیبه کار دا وي چې هلته نه ټي وي سیګنل راځي او نه په موبایل باندې څه سیګنل وي. نو دی ښکته راکوز شي او لاندې د ریسپشن والي تپوس وکړي چې دا څه مسله ده. ورته ووایي چې دا مسله به د سبا پورې ټیک شي او دی بیا لاړ شي او کلب ته او هلته شراب وڅښي او د هغې نه بعد ویده شي. چې سهار شي او دی راپاڅېږي نو هغه مسله اوسه پورې نه ایښل شوي. نو دی د هغه ریسپشن وال نه یو شاپ لوکیشن معلوم کړي چې کوم ځای کې موبایل خرڅېږي او بیا د هغه ځای نه وځي چې ځان یو سیلفون وهلي او دی یو بازار ته ورسېږي چې هلته مختلف قسم کې غوښې او میان خرڅېږي، خو دی هر څه اګنور کړي او سیدې لاړ شي او سیلفون اخیستو لپاره. دی د هغه دوکان نه یو اخبار راوالي او بهر راوځي او دقه ټایم دی وویني چې د آرمي یو پوره فورس را روان دی او د بل سایډ نه عام عوام یعنې سیویلینز هم را روان دي او د دوی په منځ کې هاتاپۍ شروع شي او دوی په یو بل باندې حملې شروع کړي. دا اصل کې د دې ملک پریزیډنټ د دې ځي عام خلکو یعنې سیویلینز په خپله باندې وژلي وو او د دې الزام بیا په امریکې خلکو باندې ولګو چې په دې وجه په دې ملک کې بغاوت شروع شو او ټول خلک د امریکې یعنې د امریکې ایجنټانو خلاف شو او اوس یو امریکایی په دې ملک کې نه پرېږدي او ټول وژني. جیک بچ دی بچاته هغه هوټل ته په شا سایډ باندې راننوځي چې په کوم هوټل کې د ده فیملي اوسېدله، خو چې دی راننوځي او دی لاړ شي مین ګیټ له نو هلته دی ویني چې هلته هم بلا خلک راغونډ شوي. نو دی سیده خپلې کمرې ته لاړ شي او خپلې ښځې ته ووایي چې واړه څه شو او خپله ښځه د ټولو معاملاتو نه خبر کړي او ورته ووایي چې زموږ ژوند ته خطره ده، موږ له دې ځای نه زر تر زره ووتل پکار دي. دغه ټایم کې جیک ته ښځه ووایي چې زموږ لور خو لاندې سویمینګ پول کې ده. جیک په منډه منډه د کمرې نه راوځي او په زړه کې دا یری چې زما لور چا وژلې نه او دی بیا هغه سویمینګ پول خواله ځان ورسوي. د دی وویني چې د لور په اوبو کې ده او بل سایډ ته کسان لګیا دي خلک وژني. نو دی په منډه لاړ شي او مین ګیټ بند کړي او بیا لاړ شي او ځان سره لور په غېږ کې والي او بره وتښتي. په ټایم کې دغه ملګری هم راشي او د هیلپ شروع کړي او دی خپلې کمرې ته وتښتي او هلته دی خپلې ښځې ته ووایي چې موږ د هر حال د دې بلډینګ نه ووتل پکار دي او دی بیا د هغه بلډینګ نه د ووتو کوشش شروع کړي. هلته څه کسان وي چې جیک وویني او جیک په سورپسې شي او په جیک فایرنګ شروع کړي، خو جیک بیا هم کوشش وکړي او سیدې لاړ شي او د بلډینګ ټاپ ته راورسېږي. هلته په بلډینګ په ټاپ باندې نور هم بله امریکایي وي. نو دی هم لاړ شي او په یو ډبه باندې خپل لور او ښځه کښېنوي چې لاندې وګوري نو لاندې بلا سیویلینز راغونډ شوي وي. نو دی فیصله وکړي چې دې ځای نه به څنګه وځو. نو یو کس ورته ووایي چې دې ځای نه مخامخ 100 کیلومتر کې یو بارډر دی، که هغه بارډر موږ کراس کړو نو کیدای شي د هغه ملک خلک موږ له پناه راکړي او موږ د دې ملک خلکو نه بچ کړي. نو یو کس هم دا کس په خبره باندې اعتبار ونه کړي او دی هلته انتظار کوي چې زموږ د هیلپ دپاره به څوک راشي. خو دغه ټایم دی اواز واوري چې یو هلیکاپټر راغلی. دی خوشحاله وي چې دا زموږ د سیوینګ دپاره راغلی، خو جیک اچانک وویني چې پای کې یو کس دی او هغه سکتاشنکوف دی او هغه په دې باندې فایرنګ شروع کړي او دې ټول وژل شروع کړي. دغه کس هم اصل کې یو سیویلینز وي. هغه هلیکاپټر چې یو ګریل خواته تېرېږي نو د هغې په پاره کې یو پړی ونښلي چې د هغې د وجې د هغې بیلنس خراب شي او هغه هلیکاپټر راپرېوځي او په هغه ځای کې تباه شي. سایډ نه هغه دروازه چې په کم باندې چت ته راختلي وو هغه دروازه سیویلینز ماته کړي او هغې بره راوخیږي او په خلکو باندې فایرنګ شروع کړي. د هغه ځای نه وتښتي او خپلې ښځې ته خواته یو بل چت وښیي، ورته ووایي چې دې چت ته به ته دانګې، د هغې نه بعد به زه تا ته خپل ماشومان راولم چې موږ ټول بچ کړې. ښځې انکار کوي خو جیک هغه زبردستي هغه چت سیټ ته ور په منډه کړي، خو چې هغه څنګه هغه چت خواته ورورسېږي نو هغه ویریږي او واپس ودرېږي. دغه ټایم کې هغه سیویلینز هم د دې تلاش شروع کړي. نو د ښځه فاینل یو ټرای ووایي او هغه سیټ ته ورسېږي او چې هغه لږه کلاره شي نو جیک په نمبر هغې ته بیا خپل ماشومان ورشتل شروع کړي. دغه ټایم کې هغه سیویلینز هم د دې خواله راورسېږي. نو جیک هغه خپل دویم ماشوم هم په غېږ کې راولي او هغه خپلې ښځې سیټ ته ورولي.
او بیا په خپله باندې رامنډه کړي او هغه هم په خپله هغه چت ته ور ودانګي. دغه ټایم کې بر هغه سیویلینز ولاړ او د جیک وویني او د هغه ځای نه ورته یو جنډه وښیي چې په هغې باندې جیک تصویر وي. دا ټوله پروپاګنډا دا د جیک خلاف شوې ده او اوس جیک له پکار دی چې دی د زر تر زره د ځای نه ځان وباسي. جیک د هغه بل بلډینګ ورکو لا وهلو غواړي خو هغه لاک وي، نو دی د یو پیپ په ذریعه باندې هغه بلډینګ ته ښکته راکوشي او بیا ټول بچي او ښځه هم هغه بلډینګ ته راکوز کړي. هلته د جیک د ښځه ډېر زیات زخمي وي، نو دی د مې دپاره دغلته لږ کښېني. جیک پاڅېږي په کړکۍ کې وګوري نو دی وویني چې مخامخ کسان یو ټینک راوستی. دی زر زر په یو کړکۍ باندې هغه بلډینګ ته راننوځي او هلته پټېدلو کوشش کوي او دغه ټایم هغې په هغه ټینک باندې فایر وکړي او هلته یو غټه دماکه وشي. جیک چې راپاڅېږي نو هغه دماکې د وجې زیاتره خلک وژلی شوي وي او دی ډېر زیات اوتر وي. نو جیک یو لاش راوالي او هغه ځان ته مخې ته ودرې او یو سایډ ته پټ شي. ده ته پته وي چې دلته به اوس هغه کسان راننوځي او دقه شانته و چې هلته هغه سیویلینز راننوځي. بیا هغه سیویلینز ته لاش شروع کړي، د دې خوا له هم راشي خو دوی چونکې لاش ځان له مخې ته ایښی نو د هغې د وجې دوی بچ شي او هغه سیویلینز د هغه کمرې نه وځي او لاړ شي. چې مکمل شانتي شي او دا خلک مکمل د هغه ځای نه لاړ شي نو جیک راپاڅېږي او وګوري چې څوک خوشتر او که نه. بیا ښځه او بچي هم د هغه ځای نه راوباسي او بیا د هغه ځای کې ده ته یو چابي د موټرسایکل میلاو شي او دی هغه چابي هم ځان سره راوالي. بیا سلاشونو نه جامې وباسي چې د هغې په ذریعه دوی خپله خولیه بدله کړي. جیک ته ښځه هم په نقشه کې بارډر وګوري چې دا بارډر څونه لرې دی. بل سټ ته جیک هم لاندې په کړکۍ کې وګوري نو هغه سیویلینز کسان رانیولي او په هغې باندې یو بس د پاسه راوخیژي. جیک خپله خولیه چینج کړي او لاندې پارکینګ ته راکوشي او هلته نه یو بایک ځان سره والي او په هغې باندې ځان سره خپله ټوله فیملي یعنې ښځه او بچي کښېني او د هغه ځای نه وځي او وتښتي. لارې کې دوی ویني چې ځای په ځای باندې اورونه بل دي او مخامخ هر ځای کې لاشونه پراته دي. دوی روان وي او دوی ته مخامخ دغه سیویلینز یو ریلي راشي. چونکې دوی مخونه پټ کړي وي نو هغه ریلۍ والا دوی ونه پیژني او دوی د هغه ریلۍ په منځ کې دغه خلکو په منځ کې راوځي او مخکې لاړ شي. د خلکو په بالکل څه شک را نه شي او د هغه ځای نه دوی سیفلي وځي. لږ مخکې چې دوی لاړ شي نو دوی وویني چې لاره بنده ده. نو جیک هغه بایک سایډ ته پارک کړي او په هغه ځای باندې ور واوړي پیاده او ګوري چې مخکې د وتو څه لاره شته دی او که نه، خو هلته هر سایډ ته لاشونه پراته وي. چې دی لږ مخکې لاړ شي نو دی وویني چې مخامخ د کامرې نه سیویلینز راووتل او دی ولیدو او دغه ټایم کې یو مضبوطه دماکه وشي. د هغې د وجې جیک ته موقع میلاو شي او دی واپس په هغه ځای راواوړي او خپله ښځه او بچي ځان سره کړي او د هغه ځای نه یو کلي ته دننه وتښتېږي او هغه کسان هم دې پسې را روان وي. یو سایډ ته لاړ شي او هلته کې پټ شي او خپل ښځو او بچو ته وایي چې تاسو دلته کښېنئ. دغه ټایم کې جیک ویني چې کسان هم دلته دننه رال او یو کس یو ونې ته یو ټوپک ودرو. جیک د هغه ټوپک د اخیستو لپاره مخکې لاړ شي او هغه ټوپک راپټوي د هغه کس نه. خو چې دی څنګه مخکې لاړ شي نو دی څه کشاره وکړي چې د هغې نه کس بې خبره شي او راشي او هغه ټوپک راوالي. کس ده پسې را روان شي. دغه ټایم کې جیک ته ښځه وویني چې جیک پساو شو نو هغه شور جوړ کړي او را مخامخ شي چې زه دلته یم او کسان راشي او جیک ته ښځه ګیره کړي. دغه ټایم کې جیک ته موقع میلاو شي او هغه په کس حمله وکړي د هغه نه ټوپک والي او دغه ټایم د جیک هغه ملګری هم راشي او په شریکه باندې پر خلکو باندې فایرنګ شروع کړي او د جیک بچ کړي او جیک بیا خپلې ښځې سره میلاو شي. جیک د ملګری دې ځان سره کړي او دوی د هغه ځای نه وتښتي او بیا یو بلډینګ ته لاړ شي چې هلته جیک به اوسېدو. بلډینګ کې جیک ځان پوره یو سټینګ برابر کړی و نو هلته دوی په شریکه باندې روټۍ وخوري او بیا د آرام د کولو لپاره دوی له یو ځای سیټ کړی چې هلته جیک او د ده فیملي ټول اوده شي. جیک د شپې اوده وي او دی اچانک د ډزو اواز واوري او دی راپاڅېږي او دی ویني چې د مخامخ ملګري لګیا دي په خلکو فایرنګ کوي. نو دی خپل ښځو بچي راپاڅي او یو سایډ ته پټ شي. بیا پټ په پټه د هغه ځای نه تېښته کول شروع کړي خو مسله دا جوړه شي چې د ملګری یو ډز ولګېږي. دوی بیا هم کنټینیوسلی د هغه ځای نه منډې وهل شروع کړي خو د جیک ته ملګری ډېر زیات خراب وي. نو دی په روډ باندې کښېني او جیک ته وایي چې ته د دې ځای نه وځه. جیک د هغه خبرو ومني او د هغه ځای نه وتښتېږي. جیک دا ملګری په دونه درد په حالات کې هم بیا هم راپاڅېږي او تمانچه را واخلي او مخامخ یو بس را روان چې د هغې ډرایور ولي او هغه بس په هغې باندې الټه کړي یعنې چې دا بس دوی پسې شاته لاړ نه شي او دوی ګیر نه کړي. جیک هم د خپل بچي یو سایډ ته پټ کړي او سیده لاړ شي د اوبو خواله او هلته دته یو کښتۍ میلاو شي او دغه ټایم د کښتۍ هغه مالک راشي خو هغه د جیک ته د کښتۍ ورکول نه غواړي. جیک هغه ته خپل یو قیمتي ګاډۍ ورکړي چې د هغې په وجه هغه خبره ومني او دغه ټایم کې کسان جیک پسې دلته هم راشي.
نو هغه کس دا جیک د بلې کښتۍ لاندې پټ کړي. دلته کې هغه کسان راشي او د جیک تلاش شروع کړي. دغه ټایم کې یو کس د جیک نه کښتۍ اوچته کړي او جیک په هغه باندې حمله شروع کړي او د جیک دا ښځه هم د جیک د مدد لپاره راشي او دا ټول کسان ورسره وژل شروع کړي. د ټولو خلکو د وژلو نه بعد دی کښتۍ ته روخیږي او هغه کښتۍ روانه کړي. چې دی کله دا کښتۍ روانه کړي نو د هغه سیویلینز نظر په دې باندې وي او دی ته بار بار دا آواز کوي چې کښتۍ ودروئ ګنې ستاسو خیر نشته. خو دی بیا هم د هغې خبره نه مني او هغه کسان ګیر چاپې د دې نه تاو شوي. خو دی دا بارډر کراس کړي او د هغه بل ملک ایریا ته ورننوځي. د وجې د هغه ملک کسان دی په خپل حفاظت کې والي او هغه نور سیویلینز د هغه ځای نه رخصت کړي او دی بیا ټولو پسې یو بله کښتۍ راولي او دی هغه کښتۍ ته روخیږي او دی سیفلی د هغه ځای نه ځان سره راوباسي. نو دا یاد ساتئ که چېرې داسې قسم مسایل ستاسو زندګۍ کې رال او تاسو داسې پساو شوئ نو داسې حالاتو کې ځان مکمل ریلیکس ساتئ او په خپل خدای باندې یقین ساتئ او کوشش کوئ چې لنډه نه لنډه لاره ځان لپاره تلاش کوئ چې څنګه جیک تلاش کړه او د هغه ځای نه ووتو.